अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिवा लर्निंग एकेडमी। नन बमंगे ज़को च बाइनांस की ममंगा स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग संग लगो। په تیر شوی لیکچر کې موږ دا زده کړیو چې باینانس ته موږ د خپل جسکیش اکاونټ یا بانک اکاونټ نه لوډ څنګه کوو، یعنی ډیپازیټ به ورته څنګه کوو. دا زموږ سره فریکټس اکاونټ دی، په دې کې موږ سره 17.63 USDT بیلانس را سره دی. په دې باندې موږ سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ لګو او سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ زده کوو. باینانس موږ سره ټریډینګ لپاره دوه مین اپشن راکوي، سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ. او مخکې د دې نه چې موږ لایو سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ ولګو، راځو پیله د سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ په کنسپټ باندې ځان پوه کړو چې سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ کې څه فرق دی. په سپاٹ ټریډینګ کې مته ګټه او تاوان څنګه کیږي، یا په فیوچر ټریډینګ کې مته ګټه او تاوان څنګه کیږي. بیا وروسته راځو دا پریکټیکل کوو. سپاٹ ټریډینګ په باینانس کې د سپاٹ ټریډینګ کنسپټ داسې دی چې په دې کې موږ کاین الو چې کله د کاین ویلیو خیږي بیا موږ سیل کوو. لکه په ګراوند مارکیټ باندې موږ یو څه شی والو، هغه موږ بیا ریټ ته ساتلی، چې کله ریټ وخیږي نو بیا موږ خرڅ کوو، موږ ته بیا ګټه وشي. نو سیم دغه شانته کنسپټ په سپاٹ ټریډینګ کې دی په باینانس کې، چې موږ کاین والو بیا موږ د کاین ویلیو د ګورو، چې کله د کاین ویلیو وخیږي نو بیا موږ سیل کوو، خرڅوي. لیټ سپوز موږ سره په سپاٹ والټ کې 50 USDT بیلانس را سره دی، په دغه باندې موږ کاین اخیستل غواړو. دا جنوم یو کاین په دې باندې موږ الو. لیټ سپوز دغه قیمت څومره دی؟ $2 د دې قیمت دی. نو د 50 USDT موږ څومره کاینز اخیستلی شو؟ 25 کاینز پرې اخیستلی شو، یعنی 25 ډاجي کاین پرې اخیستلی شو. اوس که د یو ډاجي قیمت ته 10% انکریز شي، یعنی وخیږي قیمت، نو موږ ته به 2.5 USDT ګټه وشي، او که د دغې ویلو ډیکریز شي نو موږ ته به 2.5 USDT نقصان کیږي. ټیک شو؟ نو دغه نقصان په صورت کې موږ دغه کاین بیا نه خرڅوو، موږ ځان سره ساتلی چې کله ویلو وخیږي نو بیا موږ خرڅوو. نو دې ته سپاٹ ټریډینګ وایي. په باینانس کې زیاتره خلک سپاٹ ټریډینګ خلک کوي، ځکه چې سپاٹ ټریډینګ ډېر زیات سیف دی. په دې کې داسې ده چې کله د یو کاین ویلو ډېره زیاته کم شي خو بیا موږ نه خرڅوو، موږ ځان سره ساتلي چې کله ریټ راشي نو موږ بیا خرڅوو. اچھا، فیوچر ټریډینګ څه ته وایي؟ په باینانس کې د فیوچر ټریډینګ کنسپټ داسې دی چې په دې کې باینانس موږ ته یو قسم لون راکوي، لیوریج ورته موږ وایو. ټیک شو؟ په دې لیوریج باندې تاسو پوه کوم چې دا لیوریج څنګه کار کوي. خو فیوچر ټریډینګ لږ ریسکي ټریډینګ دی، په دې کې موږ ته ګټه هم سیوا کیږي او تاوان هم راته سیوا کیږي. لیټ سپوز موږ سره د فیوچر والټ کې 50 USDT بیلانس را سره دی، په دغه باندې موږ کاین ځلو. ډاجي کاین پرېږدو، د یو ډاجي قیمت څومره دی؟ $2 دی. نو په دې باندې موږ 25 ډاجي اخیستلی شو. اوس د باینانس نه موږ لیوریج یډو. باینانس موږ ته مختلف لیوریج راکوي، 5x 10x 15x 20x اپ ټو 75x پورې موږ سره دا موږ ته لیوریج راکوي. ټیک ده؟ نو دې لیوریج مطلب دا دی چې دا موږ ته یو قسم قرضه راکوي، چې کله دلته موږ 10x لیوریج واخیستو نو دې مطلب دا شو چې دا به موږ بیلانس ته په 10 کې ضرب ورکړي. موږ سره بیلانس څومره راشي؟ 500 به موږ سره بیلانس راشي، یعنی 450 به باینانس موږ ته لون راکړي. موږ سره ټوټل بیلانس څومره راشي؟ 500 بیلانس به راشي. په دغه 500 بیلانس باندې موږ 250 ډاجي اخیستلی شو. اوس که د یو ډاجي قیمت 10% ډیکریز شي نو موږ ته 25 ډاجي ګټه وشي. موږ سره بیلانس 50 را سره دی او موږ ته 25 ډاجي ګټه وشي، 25 USDT به موږ ته ګټه وشي. ټیک شو؟ اوس که دغه یو ډاجي قیمت 10% ډیکریز شي نو موږ ته به 25 USDT نقصان وشي. ټیک شو؟ یعنی دې مطلب دا دی چې باینانس نه کم لیوریج موږ واخلو، په هغه لیوریج کې باینانس زموږ ګټه او تاوان دواړو ته ضرب ورکوي. چې کومه ګټه وکړو هغه ته هم ضرب ورکوي په هغه لیوریج کې، او چې کوم نقصان وکړو هغه ته هم ضرب ورکوي په دغه لیوریج کې. لیټ سپوز د 10x په ځای باندې موږ 20x لیوریج اخیستی وي، نو موږ ته به ګټه څومره کېدلی؟ 50 USDT به موږ ته ګټه کېدلی. ټیک شو؟ او تاوان به موږ ته څومره کېدلی؟ 50 USDT به موږ ته تاوان کېدلی. زموږ سره په اکاونټ کې بیلانس څومره را سره دی؟ 50 USDT دی. ټیک شو؟ او دلته کې موږ 50 USDT تاوان کړی وی، نو زموږ اکاونټ به ختم شوی وی که نه؟ زموږ اکاونټ به واش شوی وی. نو دې ته اکاونټ واش یا لیکویډیشن ورته وایي. راځو سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ پریکټیکل لګو. دې طریقې زده کوو چې سپاٹ ټریډینګ او فیوچر ټریډ په څنګه لګو. په باینانس کې موږ سره درې قسمه والټ دی، یو فنډینګ والټ دی، یو سپاٹ والټ دی، یو فیوچر والټ دی. چې کله موږ په سپاٹ کې ټریډینګ کوو نو په سپاٹ کې موږ سره بیلانس را سره، چې کله په فیوچر کې ټریډینګ کوو نو په فیوچر کې موږ سره بیلانس را سره. اوس موږ سره بیلانس را سره دی په فنډینګ اکاونټ فنډینګ والټ کې را سره دی، او موږ ټریډ په سپاٹ کې لګول غواړو. نو سپاٹ ته موږ دغه بیلانس راړو. دا موږ څنګه راړو؟ راځو به دلته په دې ټرانسفر باندې به کلیک کوو، بره به موږ فنډینګ سلیکټ کوو. د کوم والټ نه تاسو اړول غواړئ هغه به بره سلیکټ کړئ، چې کوم تر اړول غواړئ هغه به لاندې سلیکټ کړئ. ټیک شو؟ او تاسو اوس کوم یا کاین اړول غواړئ یا USDT اړول غواړئ هغه به دلته نه تاسو سلیکټ کړئ. نو موږ په فنډینګ اکاونټ کې موږ سره USDT را سره دي، دا موږ سپاٹ والټ ته راړو، چې څومره راړو هغه به دلته کې موږ ولیکو. ټیک شو؟ که تاسو ټوټل اړول غواړئ نو ته به د میکزیمم باندې به کلیک کړئ، دا به ټوټل راشي. ټیک شو؟ نو موږ ټوټل چېرته راړو؟ سپاٹ والټ ته ټوټل بیلانس راړو. په دې کې بیا موږ سپاٹ ټریډ لګوو.
دلته به راشو په دې کمپارم باندې به کلیک کوو. اوس به دلته راشي دا به دې اوکې باندې به کلیک کوئ. اوس که موږ وګورو نو سپاټ والټ ته زموږ بیلنس راغلی دی. ټیک شو، دا زموږ سره فنډینګ والټ دی، دا فیوچر دی او دې سپاټ ته زموږ بیلنس راغلی. اوس په دې سپاټ کې موږ ټریډ لګولی شو. سپاټ کې موږ ټریډ څنګه لګوو؟ دلته به راشو په دې ټریډ باندې به کلیک کوو. دلته نه چې په کوم کاینز کې تاسو ټریډ لګول غواړئ هغه کاین به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. دا زموږ سره مختلف کاینز دي، په کوم کاینز کې موږ ټریډ لګوو هغه موږ دلته کې سلیکټ کوو. لیټ سپوز موږ سره نه ملاویږي دغه کاین موږ سرچ کوو، موږ سره ملاویږي نه نو موږ دلته کې سرچ کولی هم شو. ټیک شو، زه لیټ سپوز ډاجي کاین سلیکټ کوم او دا اخلم. ټیک شو، په دې بای باندې به کلیک کوم. دلته دا زه اوس دلته نه اخیستلی شم. خو یو خبره دلته تاسو یاد ساتئ چې دلته کې صرف موږ سپاټ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ لګېدلي زده کوو چې باینانس کې موږ سپاټ ټریډینګ څنګه لګوو یا فیوچر ټریډینګ به څنګه لګوو. باقي به موږ د مارکیټ انالیسس کوو چې یو کاین به موږ کله اخلو او کم کاین به الو، د هغې به موږ پراپر مارکیټ انالیسس کوو. د هغه نه وروسته موږ بیا ډیسایډ کوو چې یاره موږ کم یو کاین والو. په دې کې به مارکیټ انالیسس کې موږ دا کینډل سټیک پیټرنز سټډي کوو. د هر یو کینډل ځان له ځان له مطلب دی، د هر یو سوینګ ځان له ځان له مطلب دی. دلته دا مختلف انډیکیټر دي، دا به سټډي کوو. د کاینز والیوم به ګورو، د مارکیټ لیکویډیټي به ګورو. د هغه نه وروسته موږ ډیسایډ کوو چې یاره موږ له کم یو کاین اخیستل پکار دي، کم یو کاین خرڅول پکار دي. ټیک شو، اوس موږ صرف دومره زده کوو چې باینانس کې موږ سپاټ ټریډینګ یا فیوچر ټریډینګ څنګه لګوو. نو چې کله موږ سپاټ ټریډ لګوو دلته نو موږ کاین سلیکټ کوو، بیا به دلته راشو. دلته دا مارکیټ چې دی دا که لیمټ باندې سلیکټ کړو دا به تاسو مارکیټ ته راواړوئ. ټیک شو، لیمټ او مارکیټ کې داسې فرق دی چې که چېرته ان کیس په دې لیمټ باندې وي نو دلته کې موږ دغه کاینز ته ویلیو سیټ کولی شو. د دې ویلیو څومره د 0.17506 د دې اوس کرنټ ویلیو چلیږي. موږ وایو چې یاره 506 نه دا راورسي چېرته 500 ته راورسي زموږ اډر دی پلی شي. نو دلته بای ډاج باندې کله کلیک کوم نو زما اډر به اوس نه لګي تر څو پورې چې د دې ویلیو څومره نه رارسېدلي 17500 ته دې ویلیو راورسېږي نو بس به موږ اډر به اټومیټیکلی ولګي. ټیک شو، نو دلته کې موږ اوس مارکیټ سلیکټ کوو چې اوس کرنټ کم ویلیو چلیږي د ډاجي په هغه کې به موږ والو. ټیک ده، او د څومره یو اس ډي ټي کاینز تاسو اخیستل غواړئ هغه به دلته کې تاسو ولیکئ. لیټ سپوز موږ د 12 یو اس ډي ټي کاینز الو، ډاجي کاینز الو، نو زه به دلته کې راځم په دې بای ډاجي باندې به کلیک کوم. ټیک شو، دلته کې لاندې تاسو د اسټیمیټډ پیس دا د باینانس پیس دی. ټیک ده، په دې ټرانزیکشن باندې زموږ نه خپل پیس کټ کړي. د دې پیس نه به ځان څنګه بچو هغه طریقه تاسو زه ښیم. نو دلته زه راغلم په دې بای ډاجي باندې ما کلیک کوو نو دا کاین به زما سره اوس واخیستل شي، زما اډر به اوس پلیس شي. دلته ما ته راغلو اډر کریټډ. که زه اوس راشم خپل والټ ته راشم دلته کې به تاسو ته یا والټ لیکلی یا به ته اسیټس لیکلی. ټیک ده، نو موږ په دې باندې چې کلیک وکړو دلته اوس موږ وګورو دلته زموږ کم کاین چې موږ اخیستی هغه دلته کې راغلی. وګوره ټیک شو، موږ ته څومره ډاجې میلاو شوي دي 68.842 دا ډاجې موږ ته میلاو شوي دي او د دې ویلیو څومره ده 12.04 یو اس ډي ټي د دې ویلیو ده. ټیک شو، دا کاین به موږ سره په دې والټ کې بیا راسره وي چې کله موږ به ګورو چې د ډاجې ویلیو کله وختله موږ به دا بیا سیل کوو. او سیل کوو به څنګه؟ دلته به راشي په دې ټریډ باندې به کلیک کړئ او دلته به هغه کاین سلیکټ کړئ تاسو چې کوم کاین خرڅول غواړئ یعنې سیل کول غواړئ هغه به دلته تاسو سلیکټ کړئ. ټیک شو، بیا به دلته راشي په دې سیل باندې به کلیک کړئ او دلته به راشي په دې مارکیټ باندې به کلیک کړئ. دا مارکیټ به سلیکټ کړئ. ټیک ده، او چې تاسو د څومره یو اس ډي ټي کاینز خرڅول غواړئ هغه به تاسو دلته کې ولیکئ. که تاسو میکزیمم خرڅول غواړئ نو دلته به دا تاسو میکزیمم 100% انکریز کړئ. ټیک شو، دلته به د سیل ډاجي باندې موږ کلیک کوو دا به زموږ اټومیټیکلی سیل شي. خو دلته کې موږ اسټیمیټډ پیس موږ پسې بیا هم راځي. ټیک شو، و دا زه سیل کوم دا زموږ سره سیل شو و دغه ډاجي زموږ سره خرڅه شو. ټیک شو، و دلته کې چې موږ کوم کاین الو خرڅو نو دلته کې د باینانس طرفه موږ پسې اسټیمیټډ پیس راځي. او بله خبره دا ده چې موږ یو کاین د $5 نه کم اخیستلی هم نه شو، د 5 یو اس ډي ټي نه کم موږ یو کاین نه شو اخیستلی. ډاجي خو آی تھنک چې اخیستلی شو، ځینې داسې کاین دي چې هغه موږ په $1 او $2 په یو اس ډي ټي کې نه شو اخیستلی یا 3 یو اس ډي ټي کې نه شو اخیستلی. خو دلته د اسټیمیټډ پیس نه موږ ځان څنګه بچو؟ نو دې دپاره موږ داسې کار کوو چې راځو به دلته د سپاټ سره د نږدې چې کوم اپشن دی کنورټ په دې کې موږ سپاټ ټریډینګ همیشه دپاره لګوو. ټیک شو، اوس زما سره په سپاټ والټ کې څومره بیلنس را سره دی 17.2 یو اس ډي ټي ما سره دی. زه غواړم چې په دې باندې ډاجي والمه نو چې څومره روپو تاسو ډاجي الي هغه به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. د څومره یو اس ډي ټي ډاجي تاسو الي هغه به دې ځای کې تاسو سلیکټ کړئ. نو موږ د ټوټل اخلو نو موږ میکزیمم سلیکټ کوو. ټیک شو، او دلته کې به تاسو کوم کاین چې الي هغه به تاسو دلته کې سلیکټ کوئ. ټیک ده، دې ځای کې به تاسو سلیکټ کوئ. نو موږ چې دلته نه ډاجي الو نو موږ پسې به د باینانس طرفه اسټیمیټډ پیس نه راځي. اوس دلته به دې پریویو اډر باندې زه کلیک کوم نو دا موږ سره واخیستل شي. ټیک ده،
او دلته ترانزیکشن پیس چې کوم دی دا 0 دی ګوره 0 ډاجي دلته به دا زه کنفرم کوم اوس دا زموږ سره کمپلیټډ شو ټیک شو نو موږ د کنورټ اپشن په ذریعه باندې ډاجي واخیستل ټیک دا که دلته تاسو راشئ دلته وګورئ خپل بیلنس وګورئ او دا زموږ سره کنورټ شو ګورئ 98.3 ډاجي موږ سره رالو نو دلته نه موږ سیل کولی هم شو ټیک ده که موږ یو کاین سیل کوو نو موږ د باینانس د پیس نه ځان بچو نو موږ په کنورټ کې سیل کوو ټیک ده او دغه ډاجي دا زه سیل کوم چېرته سیل کوم یو جي ټي ته اړوم دلته کې به راشم دلته بره به پرام کې باید ډاجي ولیکم لاندې چې کوم کاین ته ټرانسفر کول غواړم هغه به دلته کې ولیکم نو موږ ټوټل ډاجي سیل کوو نو موږ په دې میکزیمم باندې کلیک کوو دلته دا ټوټل به زه اوس واپس سیل کړم ټیک شو موږ یو پیس نه راځي ها په دې پریویو باندې زه کله کلیک وکړم داسې ګوره نو دلته کې تاسو دا وګورئ دا ټرانزیکشن پیس نو دا 0 یو ډي ټي دی مطلب باینانس زموږ سره ټرانزیکشن پیس دلته نه علي نو راځم په دې کمپرم باندې کلیک کوم دا به زموږ سره واپس یو ډي ټي ته کنورټ شي ها دا وګوره واپس یو ډي ټي ته کنورټ شو نو دغه شانته موږ په سپاټ ټریډینګ په کنورټ کې کوو په کنورټ کې موږ ته دا فایده ده چې یو به باینانس زموږ نه ټرانزیکشن پیس نه لي او دویم فایده راته دا ده چې د یو ډالر موږ د یو یو ټیم موږ یو کاین اخیستلی شو په دې سپاټ کې که دلته کې موږ الو نو دلته موږ د 5 یو ټي نه کم یو کاین نشو اخیستلی لیټ سپوز دلته کې اوس یو کاین الم بي ټي سي بیټ کاین الم او دلته کې زه الم د 3 یو جي ټي زما بیټ کاین الم دا زه نشم اخیستلی ګورئ دلته زه باندې کلیک کوم دلته ماته دا راغلی چې ټوټل اډر ویلیو شوډ بي مور دین 5 یو ایس ډي ټي ٹھیک شو اوس دا کاین که زه چېرته د بي ټي سي کې چېرته زه په دې کنورټ کې الم نو دلته کې زه بیا اخیستلی شم ټیک ده دلته کې دا زه اوس بي ټي سي ته کنورټ کوم بي ټي سي مې دلته ولیکو نو اوس د یو ډالر هم زه کنورټ کولی شم ګوره ټیک شو د یو ډالر هم زه کنورټ کولی شم بي ټي سي ته نو موږ به سپاټ ټریډینګ په دې کنورټ کې کوو ها اچھا اوس راځو فیوچر ټریډینګ به څنګه لګوو نو د فیوچر ټریډینګ لپاره ضروري ده چې موږ سره په فیوچر والټ کې بیلنس راسره وي نو موږ سره فلحال د فیوچر په والټ کې بیلنس نشته دی په چېرته دی په سپاټ والټ کې دی نو د سپاټ نه موږ فیوچر ته راواړو فیوچر ته به څنګه راوړو په دې ټرانسفر باندې به کلیک کوو او بره به سپاټ ولیکو لاندې به فیوچر سلیکټ کوو فیوچر کې به تاسو کوم آپشن سلیکټ کوئ دا سیکنډ نمبر دا یو یو ایس ډي ټي ایس ایم فیوچر دا به سلیکټ کړئ ټیک شو او دلته تاسو سره کوم بیلنس د سره د کاین د سره دی یا یو ایس ډي ټي د سره دی هغه به دلته کې تاسو سلیکټ کړئ ټیک شو او دلته کې موږ میکزیمم 17.28 یو ایس ډي ټي د سپاټ والټ نه فیوچر ټرانسفر کوو دلته به راشم په دې کمپرم باندې به کلیک کوم کمپرم ټرانسفر باندې به کلیک کوم دا اوس موږ سره شي کنورټ شي ها نو زموږ سره په فیوچر کې تاسو وګورئ فیوچر والټ کې موږ سره بیلنس راغلی دا زموږ سره فیوچر والټ ته بیلنس راغلو په دې پین اوس موږ فیوچر ټریډ کولی شو اوس فیوچر ټریډ به موږ څنګه لګو دلته دا آپشن تاسو ته ښکاري فیوچر په دې باندې تاسو کلیک کوئ او دلته نه به یو کاین سلیکټ کړئ په کوم کاین کې تاسو فیوچر ټریډ لګول غواړئ لیټ سپوز موږ په ډاجي کې لګول غواړو دلته کې زه ډاجي سلیکټ کوم ټیک شو که دلته تاسو ډاجي نه میلاویږي نو په دې سرچ کې به دلته ولیکئ دلته نو دا رالو ټیک شو او دلته لاندې اپشن چې کوم دی ایسولیټډ دا به سلیکټ کړئ تاسو ټیک ده که دا چېرته انکیس کراس باندې وي نو دا به تاسو ایسولیټډ سلیکټ کړئ په کراس او ایسولیټډ کې فرق دا دی چې کله دا په ایسولیټډ باندې نو زموږ په فیوچر والټ کې چې څومره بیلنس پروت دی په هغه باندې موږ لیمټ لګولی شو چې زموږ د دومره یو ټي سپینډ شي باقي دې بچ شي که په کراس باندې نو بیا موږ په دغه باندې لیمټ نشو لګولی ټیک ده او دلته نه موږ اوس لیوریج لګولی شو ټیک شو وختي چې کوم لیوریج ډسکس و هغه موږ دلته نه لګولی شو دې نه تاسو لیوریج لګولی شي او دا لیوریج به موږ خپل حساب سره سلیکټ کوو چې یاره څومره لیوریج ماته اخیستل پکار دي لیټ سپوز د 5 لیوریج اوس علمه د پریکټس دپاره دلته رالم په دې کمپرم باندې ما کلیک کوم دلته به تاسو مارکیټ سلیکټ کوئ لاندې به د 100 ایس ډي ټي تاسو ټریډ لګول غواړئ په ډاجي کې هغه به تاسو دلته سلیکټ کوئ ټیک شو نو موږ وایو چې یاره 10 ایس ډي ټي کې موږ دغه فیوچر ټریډ لګول غواړو دا موږ ته 57 ډاجي راکړو ټیک شو په دې کې اوس موږ ټریډ لګولی شو او دلته موږ ته په فیوچر کې دوه آپشن دي بای لانګ او سیل شارټ بای لانګ او سیل شارټ دواړه بالکل د یو بل اپوزیټ دي چې بای لانګ کله موږ ولګو نو موږ ته به ګټه هله کېږي چې کله د یو کاین ویلیو خیږي سیوا کېږي نو موږ ته به ګټه کېږي
او که د یو کاین ویلو راکمیږي نو موږ ته به تاوان کیږي. او سل شارټ کې داسې ده چې کله موږ یو کاین باندې سل شارټ اډر ولګو نو بیا به د یو کاین ویلو چې کله راکمیږي نو موږ ته به ګټه کیږي، او چې کله خیږي نو موږ ته به تاوان کیږي. ټیک شو، دا دواړه بالکل د یو بل اپوزیټ دي. اوس راځم زه په بای لانګ باندې کلیک کوم. چې بای لانګ باندې زه کلیک وکړم دلته به زه راشم کنفرم به کړم او دا اډر ما سره ولګېدو. ټیک ده، دلته کې زه راشم په دې پوزیشن باندې کلیک کړم نو دلته کې ماته خپل ګټه او تاوان شو کیږي. ټیک ده، دلته ماته پرسنټیج کې ښیي او دې ځای کې ماته په USDT کې ښیي. چې کله دا داسې ریډ رواني نو دې مطلب دا چې موږ په لاس کې روان یو، چې کله دا ګرین شي نو دې مطلب دا چې موږ په پرافټ کې روان یو. دلته کې موږ په دې باندې ټیک پرافټ او سټاپ لاس هم لګولی شو، لیمټ هم پې لګولی شو. ټیک شو، لیمټ هم پې څنګه لګو، دلته دا ټیک پرافټ او سل شارټ چې کوم دی په دې اپشن باندې تاسو داسې کلیک وکړئ، بیا به دلته راشي دا پوزیشن ټیک پرافټ او سل شارټ په دې به کلیک کړئ. او دلته کې د مارکیټ پرایس چې کوم انټری پرایس دی په کوم پرایس باندې چې موږ اډر لګولی نو د هغه 0.1744 پرایس و دغه کاین چې کله موږ اډر لګولو. او اوس مارکیټ پرایس څومره روان دی؟ 17.47 روان دی. ټیک ده، نو دلته کې موږ اوس ټیک پرافټ او سل سټاپ لګولی شو، سټاپ لاس لګولی شو. ټیک ده، ټیک پرافټ موږ څنګه لګو؟ دلته کې به موږ د هغه ویلو ولیکو په کوم ویلو باندې موږ ټیک پرافټ اخیستل غواړو. نو 0.1744 باندې موږ ټریډ لګولی دی او موږ وایو چې یاره 0.18 ته چې کله ویلو وخیږي نو زموږ ټریډ ډیکلور شي نو موږ ته به څومره ګټه کېږي؟ 0.30 USDT موږ ته ګټه وشي او اډر به اټومیټیکلی زموږ کلوز شي. اوس د تاوان نه به ځان څنګه بچو؟ سټاپ لاس به څنګه لګو؟ نو اوس کرنټ د مارکیټ پرایس 0.1747 روان دی. زه وایم چې یاره 0.16 ته چې کله راورسي نو زما ټریډ ډیکلور شي نو ماته به څومره تاوان وشي؟ 0.83 USDT ماته تاوان وشي او زما اډر به اټومیټیکلی کلوز شي. که دا ټیک پرافټ او سټاپ لاس موږ ونه لګو نو بیا به مارکیټ رواني. ټیک شو، مارکیټ رواني زموږ ته به ګټه مسلسل کېږي، موږ ته به تاوان مسلسل کېږي، موږ به بیا منول دغه ټریډ کلوز کوو. ټیک ده، نو په دې باندې زه کلیک وکړم داسې دا به زه کنفرم کړم او سټاپ لاس او ټیک پرافټ اډر زما دلته کې ولګېدو. ټیک ده، چې کله مارکیټ ویلو دلته 18 ته وخیږي 0.18 ته نو ماته به خپله ګټه وشي او اډر به اټومیټیکلی کلوز شي. او کله دا 0.16 ته ویلو د دې راکوزه شي نو ماته به تاوان وشي او اډر زما اټومیټیکلی کلوز شي. دلته نه موږ بیا اډر کلوز کولی شو. ټیک ده، په دې کلوز باندې چې موږ کلیک کړو دلته به راشو په دې کنفرم باندې او زموږ اډر به واپس کلوز شي. نن لیکچر کې دا موږ زده کړه چې باینانس کې موږ سپاټ ټریډینګ څنګه لګو، فیوچر ټریډینګ څنګه لګو. پر روان لیکچر کې به ان شاء الله موږ وایو چې باینانس دا موږ بیلانس خپل لوکل بانک اکاونټ یا ډیسکیش اکاونټ ته څنګه راوباسو. ویډیو لایک او شیر کړئ. که په چینل باندې تاسو نوي وئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې در روان لیکچر نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم باندې ملاویږي. تھینک یو ویری مچ.